افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې بندې دي. اوس د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC غواړي چې د جنوري په 11مه د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړو ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان د کنفرانس په د پاکستان د اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر او د مسلمانانو د نړیوال لیګ په ګډه همکاري تنظیم شي او د نړیوالو ګډون کوونکو پراخه شمیره به پکې برخه واخلي چې پکې د نړیوالو سازمانونو، حکومتونو، اسلامي بنسټونو، لوړپوړو دینی، فکری او رسنیزو مشرانو ترڅنګ به د نړۍ له بیلابېلو برخو څخه مدني ټولنو فعالان به پکې ګډون وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان په دې اړه په خپل خبره شوی خبرپاڼه کې لیکلي چې دغه کنفرانس به د نجونو د تعلیم په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د نوښتونو او ستراتیژیو په جوړولو تمرکز وکړي او په مسلمانو ټولنو کې به د تعلیم د پایلو د ښه والي او پرمختګ لپاره د موجودو فرصتونو څخه ګټه واخلي. خو پوښتنه دا ده چې دغه کنفرانس موندنې به څومره پر طالبانو اغیزه ولري. زه فکر نه کوم چې ډیر د طالبانو په پالیسیو او پریکړو په دې حق لچ کوم پریکړې کړې دي او پالیسي جوړې کړې دي هغه د تاثیر ولري ځکه د اسلامي همکاریو سازمان متاسفانه معمولا د دوی غونډې او د دوی پریکړې ډېرې سمبولیکې بڼه لري او داسې کوم اجرایي ضمانت یې تر شا نه وي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپل خبرپاڼه کې زیاتوي چې دغه کنفرانس موخه د نجونو تعلیم ته وده، د هغو په وړاندې شته خنډونو حل او د دې موضوع په اړه غلط فهمۍ له منځه وړلو سربیره بنړۍ ته یو اسلامي پیغام وړاندې کړي چې اسلام چې د علم، تمدن او لوړو ارزښتونو دین دی، د نجونو د تعلیم لپاره د ټولو قوانینو او کړنو ملاتړ کوي. دا یو ښه فرصت دی چې OIC مالک بالاخره په دې مهم حق باندې خپل نظر سره تبادله کې یو لار یو نظر رامنځته شي ترڅو پرې هیڅ مملکت کې اسلام د ښځو د مشروع حقونو د نقضولو په خاطر باندې ونه کارول شي او د تعلیم ارزښت یو مملکت د ثبات، د پیاوړي اقتصاد او د پرمختګ په خاطر باندې په دې اهمیت باندې پوه شي او مشترکه یو دریځ غوره کړي. مطمئنا چې پایله به افغان ولس او افغان جنو او میرمنو ته به مثبت وي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالې میرمن آمینې محمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو حقونو په دوامداره توګه تر برید لاندې دي. سږ کال دغه محدودیتونه لا زیات شوي دي چې هغوی د عزتمن ژوند څخه بې برخې کوي. احسان الله ریوبزی، د امریکا غږ.